سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو، امید لرم چې ټول بروغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره هغه معلومات شریکوم چې د کومو خبرو لوجې د ښځې او خاوند ترمنځ ستونزې پیدا کیږي او کور یې ورانیږي. نو ویډیو را سره خامخا تر اخره وګورئ چې تاسو د ټولو معلوماتو نه خبر اوسئ او بیا هیڅکله هم دغسې کارونه ونه کړئ. دوستانو تاسو ته به معلومه وي چې تر اوسه هم په ډیرو کورونو کې د نارینه‌و او ښځو ترمنځ تاوتریخوالی شتون لري او په کورونو کې اوس هم لانجې جوړیږي. نو نن درته د دغه تاوتریخوالي کمولو لپاره څه معلومات درکوم چې په کومه طریقه باید وکولی شو د کور دغه تاوتریخوالی او لانجې راکمې کړو. نو ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې ویډیو راتلو سره تاسو ته خبر درکول کیږي. دوستانو اوس راځو د خپلې ویډیو اړخ ته. هغه ټکي چې د ښځې او خاوند ترمنځ ستونزې زیږوي دا دي. دوستانو که چیرته یو سړی غواړي چې دویم واده وکړي نو باید وړومبنۍ ښځې ته قناعت ورکړي او هغه رضا کړي، ځکه چې دا ښکاره خبره ده چې په ښځه باندې د طلاق او د دویم واده خبره بده لګیږي. نو اول خو هیڅ خاوند ته پکار نه دي او مناسبه نه ده چې میرمن په داسې الفاظو سره وویروي چې زه په تا دویمه ښځه کوم یا تا ته طلاق درکوم. که چیرته دویمه ښځه کول غواړي نو باید اول خپله ښځه رضا کړي او هغې ته قناعت ورکړي چې کله هغه راضي شي نو بیا باید دویمه ښځه وکړي. اول هره ښځه او خاوند که په یو بل بدګماني ونه کړي او شک ونه کړي او دا خبرې د خپلې حافظې نه وباسي، په یو بل باور وکړي او په ډاډمنه فضا کې مخ ته لاړ شي، نو هیڅکله به د ژوند د تاوتریخوالي ښکار نه شي او په ژوند کې به لانجې پیدا نه شي. دویم یو بل ته په سپکه سترګه کتل او د ناوړه جملو کارول. ثابته خبره ده چې ښځه لطیف او حلیم جسم دی او د ژوند په ډګر کې د خاوند له لوري مینه، مهرباني، درناوی خپل حق ګڼي او د دې برعکس کړنه په میرمن منفي اغیزې پرېږدي. نو باید هیڅکله هم د ښځې سپکاوی ونه کړئ او نه ورته په سپکه سترګه وګورئ. دریم ښځه د هغې له خپلوانو شکول او په ورتګ یې بندیز لګول. دوستانو دا طبیعي خبره ده چې ټولنیز ژوند خپلوانو سره په اړیکو پاللو مخ ته ځي او خاوند د دې اړیکو تریخوالي او پرې کولو ته خپل کار ویلی، نو په زور د خپلوانو د میرمن د اړیکې پرې کول د تاوتریخوالي ستر لامل دی. دا ځکه چې هره ښځه غواړي د خپلوانو سره راشه درشه ولري، په خوشحالو او غمیزو کې ورسره ونډه واخلي او ورسره ځان شریک وساتي. خو ځینې خلک یعنی خاوندان چې هغه نه پرېږدي نو په دې سره هم په کور کې لانجې او ستونزې پیدا کیږي. خو هغه خلک چې ستاسو لپاره ستونزې جوړوي او تاسو نه غواړئ چې هغې سره راشه درشه وکړئ نو بیا باید خپله ښځه پوه کړئ او د هغې ذهن خلاص کړئ چې تر څو ستاسو په کور کې لانجې جوړې نه شي. څلورم خپله او یا د ماشومانو په واسطه د میرمنې څارنه. هره میرمن د خاوند نه د درناوي امید لري، نو د خاوند په داسې منفي کړنو سره دواړه په ټولنه کې خپل وقار له لاسه ورکوي. میرمن او خاوند باید په باور ژوند وکړي او د نورو په خبرو پسې لاړ نه شي، کنه ژوند به یې له بدو بدتر شي. پنځم د میرمن په کار او زده کړو بندیز او یا محدودیت لګول. که چیرته میرمن په ځان باوري وي چې د خاوند په کور کې هم زده کړې کولی شي نو پرېږدئ او د بندیز په لګولو یې هیلې مه وروجنئ. شپږم میرمنې ته په طلاق او دوهم واده ورکولو سره اخطار او خبرداری ورکول. دا ښکاره خبره ده چې میرمنې باندې د طلاق او د دویم واده خبره ډیره بده اغیزه کوي او دغه پې ډیر بد لګیږي. نو هیڅکله خاوند ته مناسبه نه ده چې میرمن د داسې الفاظو په کارولو سره وویروي. که چیرته یو نارینه بلې ښځې ته ضرورت لري نو باید خپلې لومړی میرمنې ته قناعت ورکړي. اووم د میرمن او خاوند ترمنځ د باور د فضا کمښت. که چیرته د خاوند او د میرمن ترمنځ باور جوړ وي نو ګډ ژوند به د خوشحالو نه ډک شي او په رنګینو به مخ ته لاړ شي. اتم یو بل ته د ژوند د ملګري په حیث کتل. ښځه او خاوند باید یو بل ته د ژوند د ملګري په حیث وګوري او د خپل زړه هره خبره باید یو له بل سره شریکه کړي. دا کار به د دوی د ژوند د بریالیتوب سبب شي. دوستانو مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره وکتله. په دې هیله چې ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي او تاسو به ترې څه زده کړه کړې وي. نو مهرباني وکړئ خامخا یې درسره لایک کړئ او زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکول کیږي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.